په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوو. خدای دې وکړي چې ټول به راته روغ جوړ او خوشحاله یاستئ. نن مې درته ډیره یوه ښکلې ویډیو برابره کړې. انشاءالله چې ستاسو به ډیره خوښه شي. د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې تاسو نه یوه کوچنۍ غوښتنه کوو چې زموږ دا ویډیو در سره لایک کړئ، موږ ته ښکلي کمنټونه وکړئ او زموږ د سهار میډیا په نامه چینل در سره هرومرو سبسکرایب کړئ. د واده په لومړي سهار سړي او ښځې تړون وکړ چې دروازه به هیڅ چاته نه خلاصوي. په لومړیو کې د هلک مور او پلار راغلل. زوم او ناوې یو بل ته حیران کتل، ځکه دوی مخکې دا تړون کړی و چې هیڅ یو به دروازه نه خلاصوي. بالاخره دروازه یې خلاصه نه کړه. وروسته د نجلۍ مور او پلار راغلل. دوی دواړو بیا یو بل ته تر ډیره حیران کتل. د ناوې په سترګو کې اوښکې راټولې شوې وې، ځان یې کنټرول نه کړی شو. په دې حالت کې یې وویل نشم کولی چې مور او پلار مې د دروازې تر شا ووینم او دروازه ورته خلاصه نه کړم. سړي څه ونه ویل او دروازه یې خلاصه کړه، اما سړي دغه موضوع له ځانه سره وساتل. کلونه تیر شول. خدای دوی ته 4 زامن ورکړل. 5م اولاد یې نجلۍ وه. د دغه ماشومې د زیږېدو په ویاړ پلار ډیره ښادي او خوشحالي وکړه. 100 پسونه یې حلال کړل. یوه ډیره لویه مهماني یې جوړه کړه. خلکو له ده څخه په ډیره محتاجبانه توګه وپوښتل د دغه ښادۍ او مهماني اصلي علت څه دی؟ سړي په ډیره سادګۍ ځواب ورکړ دا هغه ماشومه ده که ژوند و د خیره دا به هم دروازه زما په مخ خلاصوي. ایماندارو، الله جل جلاله فرمایي چې چاته لومړی زوی ورولېږم زه ورته وایم ورشه له خپل پلار سره دې مرسته وکړه، او چې چاته لومړی لور ورولېږم ورته وایم ورشه له پلار سره مو زه مرسته کوم. نو بختور دي هغه خلک چې لومړی یې لور الله په نصیب کړي وي.